والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. او الله تعالی ډیر شپوی دی په دشمنونو د توسه او کافی دی الله تعالی دوست او کافی دی الله تعالی مددگار. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بعض د هغه کسونه نه چې يهوديون دي بدلوي کلمې د زوی خپل نه او یایي چې واوردل میج او نافرمانی کوي میج او واورته توته د اوردل ونکړی شي او یایي د لفظ د راعینا په تواول د ژبې خپل سره او په بد ویل سره په دین کې او کچېره دی ویلی وای چې واوردل میج او تابعداري کوي میج او وورته او وګوره میشته نو خامخا وای به دغه غوره بهتره دی د پورا او ډیره برابروین کېدو دی لره د الله تعالی په دین کې لیکن لعنت کړی دی په دی باندې الله تعالی په سبب د کفر دی نو ایمان نه وروړي دی مگر لږ. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. او ای هغه کسونه چې هغه ته کتاب ورکول شوی دی تاسو په هغه کتاب ایمان وروړئ چې میج نازل کړی دی چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونه چې تاسو سره دي مخکې له دې چې میج څه مخینه محوه خروب کې بیا دغه مخینه خپل شاګانې ته ور وړوي یا پر میج لعنت وکي لکه څنګه چې میج لعنت کړی و د خالد ورځې په ملګری او د الله تعالی کور خامخا پیدا کړل شوی وي.